بیا هم په خیر راغلي لیدونکو سهار مې یو ځل بیا نیکمرغه کوم ګزارش وشو چې زموږ همکار نیکمال صاحب تاسو ته چمتو کړی و او په دې برخه کې هم موږ سره استاد پوهنتون احمد فرهاد نسیمي په خپرونه کې دی چې دې سره به د ماشومانو د ښه روزنې او د هغې ته د څنګه وکولی شو چې هغې ته ښه ذهنیت ورکړو په دې باندې خبرې اترې لرو پیل کې هم دې ته ښه راغلاست وایم استاد په خیر راغلي زموږ خپرونې ته سهار نیکمرغه مننه هر څه د مخه تاسو ته درنو همکارانو ته همدارنګه ګرانو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم هیله مند یم چې یو ښه او خوشحاله سهار مو باید کلی اوسي ډېره زیاته مننه پیل به د دې څخه وکړو چې څنګه کولی شو ماشومانو ته درست او منظمه روزنه ذهنیت ورکړو ډېره ښه موضوع ده واقعا ماشومان هغه نیالګي دي چې دوی په واقعیت سره ښې روزنې ته دوی ضرورت لري که چېرته موږ په راتلونکي کې وغواړو چې د خپل د نیالګیو ثمر او سوري نه استفاده وکوو نو لازم او ضروري ده چې هغوی ته په همغه وخت کې چې کېنول کېږي باید هغوی ته ښه روزنه ورکړل شي ماشوم عین شکل که چېرته موږ غواړو په راتلونکي د ټولنې دپاره یو ښه شخصیت وړاندې کړو یو ښه ځوان وړاندې کړو نو په هغه شروع د ژوند کې یعنې په هغه ابتدایي مرحلو کې باید د ماشوم دپاره د روزنې دپاره د کورنۍ د مور و پلار یا د کور د مشرانو هلې ځلې هڅې ډېرې مهمې دي ځکه دغه ماشوم د همدغه ماشومتوب نه دوی هغه د خپل د ژوند د راتلونکي الهامات اخلي که چېرته په کورنۍ کې دته یو ښه زمینه برابره شي که چېرته په کورنۍ کې دته د تعلیم زمینه اوسیږي دته د مینې زمینه اوسیږي دته د یو خوشحاله ژوند زمینه اوسیږي دا ماشوم ډېر ښه لکه د ګلاب ګل غونته ډېر ښه غوړېږي او ډېر ښه بوی به ورکړي او ډېر لکه ونه غونته ډېره ښه میوه به ونیسي او ډېر ښه سوری به ورکړي او که چېرته دغه ماشوم په داسې یو کورنۍ کې اوسیږي چې هلته د کورنۍ تاوتریخوالي اوسیږي هلته د کورنۍ مشکلات اوسیږي هلته د کورنۍ جنجالونه اوسیږي دا ماشوم د همدغه د ژوند د شروع نه د یو بدبختۍ ژوند سره د یو تور ژوند سره د یو زړه سوړوالي ژوند سره دا ماشوم غټیږي او دا په راتلونکي کې نه د ځان په ګټه باندې نه د ټولنې په ګټه ځکه د یو ذهنیت په کورنۍ کې د بدبختیو ذهنیت اخیستی ده د په کورنۍ کې هغه کورنۍ کې جنګونه اوسیږي هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی اوسیږي په هغه کورنۍ کې د مور و پلار ترمنځ شخړه اوسیږي په عامه اصطلاح کنځلې اوسیږي وهل ټکول اوسیږي نو دا ماشوم یو خلاصه یو رواني شکل باندې غټیږي دا مشکلات ذهنی پیدا کوي دا مشکلات رواني پیدا کوي دا مشکلات صحي پیدا کوي نو که چېرته دا ماشوم په همداسې مشکلاتو سره غټ شي دا چې کله غټ شي دا نو په ټولنه کې هم دا د همدغه د کورنۍ د مشکلاتو سره دا ټولنې ته هم وړاندې کېږي دا چې کله ټولنې ته وړاندې شو د ده نه ټولنه ګټه اخیستلی شي نه د خپلې کورنۍ ترې نه ګټه اخیستلی شي موږ په ټولنه کې همدا اوس شاهدان یاستو چې هغه کورنیګانو کې تاوتریخوالی یا د ښځې او خاوند ترمنځ پورې دي یا د کورنۍ د مشرانو ترمنځ پورې دي یا په کورنیګانو کې بې اتفاقیګانې دي په کورنیګانو کې شخړې دي جنجالونه دي تاوتریخوالی ده نن سبا موږ تاسې د هغې ښې بېلګې موږ په ټولنه کې وینو چې هغه ځوانان په ټولنه کې څه رقم ته ژوند کوي او هغه کورنیګانې چې د مینې او محبت او صمیمیت سره ژوند کوي د هغوی بېلګه هم موږ وینو چې د هغوی ځوانان نن په ټولنه کې څنګه ژوند کوي دغه ځوانان د اول نه ځوانان نه ول دوی ماشومان ول یو د مثبتې روحیې سره غټ شول او یو د منفي روحیې سره یو ښه روزنه ولیدله یو منفي روزنه ولیدله یو ته د ژوند د ښه والي ذهنیت ورکړل شو او بل ته د ژوند د بدوالي ذهنیت ورکړل شو نو ماشوم ته د ژوند په اولو مرحلو کې د ښه ذهنیت ورکولو بهترین وخت ده بهترینه زمینه ده د کورنیو سره یا په یو مثال کې بولو چې دا ماشوم خپله لکه لمده لخته ده دا چې په هر رقم ته موږ تاو کړو دې ته شکل ورکولی شو خو که کله دا ځوان شي موږ ځوان هغه چا ته وایو چې 18 کاله عمر دا د خپل پوره کړي بیا دا ځوان کېږي دا پیغله کېږي که چېرته دا ماشوم په هغه ماشومتوب کې دې ته موږ شکل ورکړو دا د کورنیو په لاس کې ده زړه یې چې سم شکل قات ورکړي ورته او که دا لیس ساتي که چېرته دا لیس وساتي نو دا ماشوم پس د 18 کلونه نه قاتېږي که دا چېرته قات شو دا ماتېږي او که دا د ژوند په مغابلو مرحلو کې ماشومتوب کې دا یې قات وساته دا چې کله 18 کلن شي یا دا ځوان شي دا چې بیا کله لیسکی بیا مات کېږي نو مهمه خبر دا ده چې ماشومانو ته د ښه ژوند ذهنیت د همغه کوچنیوال نه ورته ورکړل شي تر څو دوی غټ شي د خپل د کور د ځان او د ټولنې خدمتګارو د ټولنې هغه وړ شخصیتونه واوسیږي نو استاد ډېری داسې استادان دي چې هغې شکایت کوي چې زموږ شاګردان صابره دي چې درس زده مي بیا هم تختې ته جګېدلی نه شي او خپل درس نه شي تشریح کولی ډېر بې جرته وي نو ستاسو په نظر باندې چې دا هم کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دوی ته داسې یو ذهنیت ورکوي چې دوی نه شي کولی چې کیسې په زړه کې دي هغه په سمه توګه بیان کړي ګورې په ښوونځیو کې
ډېر ښه استعدادونه شته دي ولې د هغې استعدادو د ښودنې دپاره یو ماشوم د دې جرأت نه لري چې هغه دا کار وکړي یا د درس ویلو په عرصه کې اوسیږي یا مثلا ډېر شیان دي په ښوونځیو کې هر مضمون ځان ته یو استاد لري او هر مضمون ځان ته عملي کارونه لري هغه ماشومان چې دوی نشي کولی چې تختې سر ته ورشي یا د تاسې په وینا باندې د استاد سوالونو ته دوی صحیح جواب ورکړي څو لارې د دوی دي چې دوی ولې داسې شوي دي اول دا چې دوی په کورنۍ کې یو تشویق نه لري دوی چې کله خبره څومره ښه کار کوي دوی چې کورنۍ ته راشي په کورنۍ کې د مور د پلار د ورور د خور یا د کور د مشرانو نیا نیکه د دوی تشویق ورسره شي دوی چې آفرین بچی تا نن ډېر ښه کار وکړو دغه آفرین ویل دوی ته سبا دوی ته جرأت ورکوي چې دوی په مکتب کې د دې نه ښه کار ترسره کړي یو موضوع بل موضوع د کورنۍ خپله تاوتریخوالی چې کله د ماشوم په ذهنیت باندې ډېره بده اغېزه کوي دا ماشوم چې کله د کور نه وځي دا ماشوم یو افسرده ماشوم دا یو مریض ماشوم دا جسماً ډېر روغ ښکاره کېږي خو دا ذهناً مریض ده دا چې کله مکتب ته ځي په ښوونځي کې د ښوونکي درس او د کور جنجالونه دا چې کوم سهار د کوره وتلی ده یا کیدای شي په کور کې جنګ اوسیږي یا په کور کې کنځلې اوسیږي یا په کور کې تاوتریخوالی شخړې مختلفې موضوعګانې دي دا ماشوم د دې ذهنیت سره کله چې دا ښوونځي ته ننوځي ده سره د ښوونځي درس نشته ده سره د کور هغه درس ده چې ده سبا یې اخیستی ده ده ته د چانس نه ورکوي چې دا په ښوونځي کې د خپل د ځان هغه وړتیا وښیي بله دا چې په ښوونځي کې د محترم ښوونکي داسې یو پروګرام د دې شاګردانو دپاره ولري هغه شاګردان چې نشي کولی د خپل استعداد دوی په ښوونځي کې د خپل دغه ټولګیوالو مخې ته دوی بیان کړي دوی دپاره داسې یو پروګرامونه باید جوړ شي چې دغه شاګرد د خپل د کورنۍ تاوتریخوالی د کورنۍ مشکلات د کورنۍ نه تشویق دوی باید هیر کړي دوی ته معلم خپله یو بهترینه الګو ده چې د دوی شخصیت او د دوی علمیت ته رشد ورکړي معلم په ښوونځي کې کولی شي هغه شاګرد چې مثلا 2 ورځې یا 3 ورځې نشي کولی چې دوی د تختې سر ته راشي یا دوی هغه درس ووایي یا دوی هغه نور موضوعات چې په ښوونځي کې دي دا په صحیح توګه بیانولی وشي د معلم وظیفه دا ده چې دې شاګرد نه باید په خصوصي شکل پوښتنه وشي د شاګرد هغه موضوعات دا د موږ د تاسو به وخت نه لرم چې زه شاګرد سره کښېنم یو پس د کورنۍ نه د یو ماشوم تربیه او تعلیم د ښوونکي په لاس کې ده ښوونکی باید په دې باندې هغه وشي کوشش وکړي نو هغه ماشومان چې دوی نشي کولی چې د خپل هغه استعداد په ښوونځي کې یا په ټولنه کې یا په نورو ځایو کې په واضح توګه سره بیان کړي لاملونه یې دا دي چې د کورنۍ تاوتریخوالی ده لامل یې دا ده چې دوی مثلا هغه ښوونځي کې چې دوی څه غواړي هغه تشویق په ښوونځي کې نشته ده دوی چې په کورنۍ کې کوم تشویق غواړي دا تشویق په کورنۍ کې نشته ده دغه لامل دی چې یو ماشوم افسرده کېږي یو ماشوم ذهني مرض پیدا کوي یو ماشوم زړه توروالی پیدا کوي او بالاخره دا چې تر 10 یا 11 ټولګي پورې رسیږي باید کتابچه د خپل لیست اچوي یا په موټر کې کلینر اوسیږي یا دکانداري کوي یا کراچۍ ودرئ او یا چېرته ولاړ یا خبره موټر مینځي د خلکو که دوی ته چېرته تشویق اوسیږي دوی ته زمینه اوسیږي دوی ته آفرین ویلو اوسیږي دوی ته هغه وسایل برابرېدل اوسیږي چې دوی هغوی کې د خپل استعداد وښیي نو دا ماشومان کولی شي چې په راتلونکي کې ډېر ښه شخصیتونه د ټولنې اوسیږي نو استاد بغیر د کورنۍ نه بیرونی محیط و ماحول هم د ماشوم په ذهنیت باندې بد اغېزه کولی شي بلکل ګوره زه اکثره وخت باید ځوانانو ته وایم چې د خپل په کاري ساحه کې یا په رسنیو کې زه هم ورته وایم مور و پلار که چیرته یو ماشوم ته ووایي چې بچیه دا 50 روپۍ واخله او نن ته سینما ته ورشه ماشوم نه ځي که مور و پلار ورته پیسې ورکړي دا پیسې واخله ته سګرټ ووهه سګرټ نه وهي ځکه ډارېږي خو که چیرته 2 ورځې د یو بدبخته ملګري سره دا مخامخ شو دا به سینما ته هم وي د باندې به سګرټ هم وهي ټولنې یا د چاپیریال وګړي چې هلته ژوند کوي د ده سره په هغه محیط کې راټول شوي دي دا د ده په ژوند باندې مستقیما اغېزه لري کورنۍ باید دې ته ډېر اساس اوسیږي چې د ده ماشوم وخت د کور نه بیرون وځي دا د چا سره لوبې کوي دا د چا سره کیني د ده هغه ملګري آیا د ده سن سره برابر خلک دي نه دي جیک سن هم د ده په شخصیت تاثیر کوي ټیټ سن هم د ده په شخصیت تاثیر کوي دا کورنۍ باید دې ته ډېر متوجه اوسیږي چې د ماشوم کله د کور نه بیرون وځي د ده بیرون کې ارتباطات د چا سره دي که چیرته کورنۍ ته نه دا نه شوله چې راشه ډوډۍ ورکړه او ویده شه او ځای او کالي ورته جوړ کړه خلاص د کورنۍ د غړو نقش په یو ماشوم باندې دا ده چې د ده ته باید زمینه دی
لوبو، زمینه د ده ته د درس، زمینه د ته د تشویق او زمینه د ته د ټولو کارونو د څېړنې نه به دوی ځان ته یو زمینه برابره کړي چې دا ماشوم ته موږ مثلا زمینې به دا مکتب ته لیږو، دا په مکتب کې څه شی ده، ده ته چې موږ یې لوبو سامان ورته برابر کړي چې دا تر څو د همسایه یا د په ګاونډ کې یا د نورو ماشومانو سره د شخړه او جنجال او طبیعي ده چې دا بیرون ته ووته، د ده که نااهله ملګری واوسېږي، د داسې یو کورنۍ ملګری واوسېږي چې هغه په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، شخړې لکه مخکې چې اشاره ورته وکوله، دا ماشوم دغه سره عادت کېږي. ما مخکې واضح مثال ورکړه، هر هغه ملګری یا هر هغه دوست د خپل دوست کولی شي چې یا په مثبتو یا په منفي لارو باندې برابر کړي او د دغه د مخنیوي د منفي د مخنیوي لپاره په دې کې کورنۍ ډېر اساس نقش لري او ټولنه د انسان په شخصیت باندې اساسي او هغه اصلي نقشه ده چې د ماشومتوب نه نیولې تر ځوانۍ پورې کولی شي چې ټولنه د انسان شخصیت ته تغییر ورکړي. ډېر ښه. نو استاد داسې کوم پروګرامونه هم شته چې که موږ یې په ماشومانو باندې عملي کړو نو ماشومان به د ښه روزنې او د ښه ذهنیت خاوندان شي؟ اول د خپل د کورنۍ نه شروع کړو. اولنی پروګرام د خپل د کورنۍ ده. که په یو کورنۍ کې اعتماد واوسېږي، یو کورنۍ کې اتفاق واوسېږي، په یو کورنۍ کې اتحاد واوسېږي، او په یو کورنۍ کې د یو د بل منلو واوسېږي، یو که په کورنۍ کې د یو ماشوم دپاره زمینه د درس برابروي، که کورنۍ کې د یو ماشوم دپاره زمینه د لوبو برابروي، که په کورنۍ کې د یو ماشوم دپاره زمینه د ښه لباس برابره واوسېږي، دا یې اولنی نقش، دا یو پروګرام. دویم، دغه ماشوم چې کله د کور نه وځي، د دې ارتباطات د کور نه بیرون د چا سره دي، د دې د مثبتو تشویق او د منفي مخنیوی دا یې بله لاره، بل پروګرام چې باید دا ګورې د خصوصي ښوونځي چې جوړ شوي دي، ډېر یو ښه کار د دوی دا ده چې والدین همیشه د ښوونځي د ادارې سره په اړیکو کې دي او دغه نه د خپل د ماشوم پوښتنه کوي. دا یو بهترینه کار ده. خو په دولتي ښوونځیو کې ماشوم چې د کور نه ووته تر 12 بجو پورې مور او پلار بیا خبره نه وي چې دا په کوڅه کې لوبې کوي که دا رښتیا مکتب ته تللی ده. دریم بخش ښوونځی ده. کله چې ماشوم د ښوونځي دروازې ته ننوځي، دا ماشوم مثلا که دا ورځ موږ په 12 ساعتو باندې تقسیم کړو، دا شپه ترې نه وباسو، دا ماشوم 6 ساعته په ښوونځي کې ده. د ده نیم کور ښوونځی ده. په ښوونځي کې د ښوونکو دنده ده چې د دې ماشوم په تربیه کې، د دې ماشوم په تعلیم کې، د دې ماشوم په نظافت کې، د دې ماشوم په تشویق کې، د دې ماشوم دپاره د ښو لارښوونه کې اساسي نقش د خپل ولوبوي. خو متاسفانه ښوونځي موږ او تاسې وینو، موږ دا نه وایو چې ښوونکي خدای نخواسته ملامت دي. موږ بعضې کورنۍ لرو چې هغه هم داسې یو ماشوم دغه نه تربیه کېږي چې ښوونځي ته ځي چې هغه سبب د بېنظمي د ښوونځي هم کېږي، د ښوونکي هم کېږي او د خپل د ټولګیوال هم کېږي. خو په هر صورت باید ټولې موضوعګانې راټولې شي. اولنی پروګرام باید یو ماشوم د ښې روزنې دپاره د کورنۍ غړي په نظر کې ونیسي. دویم پروګرام ورته ښوونکي په نظر کې ونیسي. که چېرته یوه ښه ټولنه په آینده کې غواړي، یوه ټولنه که چېرته ښه وګړي په آینده کې غواړي، باید دا پروګرامونه ورته ونیول شي او دا د ماشوم په راتلونکي کې د بدبختیو نه د مخنیوي لارې دي. او که چېرته خبره خوشي اوسېږي چې راشه غرمه ډوډۍ وخوره او شپې ډوډۍ وخوره او سهار چای وخوره، نور ته خبر نه اوسېږي چې ته په کوڅه کې، ته په بازار کې، ته په سینما کې، ته په دوکان کې، تا د سپین ږیري سره انډیوال دی، تا د ځوان سره انډیوال دی او سن د 8 کاله او ملګری د 18 کاله. دغه کورنۍګانې هېڅ کله نشي کولی چې یو ماشوم ته د خپل سالمه روزنه ورکړي او خپل ماشوم په راتلونکي کې یو شخصیت ترېنه جوړ کړي. نو استاد ډېر داسې ماشومان دي چې د کوچنیوالي نه دې بله چې موږ ورته وګورو که خپل ماشوم هم وي او که ځوان هم وي، دوی سره خبرې نه کوي، ډېر زر غوسه کېږي، عصباني کېږي. ستاسو په نظر د دې لامل هم د دوی د کورنۍ بده روزنه ده چې دوی ته ورکړې ده؟ نه، ډېرې ښې کورنۍګانې شته دي، ډېرې درنې کورنۍګانې شته دي، ډېرې تحصیل کرده کورنۍګانې شته دي چې دغسې ماشومان په کورونو کې شته. او د دې بیلګې ما ته خپله ډېرې معلومې دي چې دا شیان شته. د دې یو عامل دا ده چې ډېر بې حده ناز ورکول یو ماشوم ته ده. ماشوم چې مثلا هر څه وایي هغه کورنۍګانې قبلوي. یو بل بعضې داسې کورنۍګانې دي سره دي چې ښې تحصیل کړې کورنۍګانې دي، ښې باسواده کورنۍګانې دي، ښې پوه کورنۍګانې دي. یو ډېر بد رسم رواج دا ده چې کله یعنې د کور ته یې ورننوځي یوازې د دې چې ماشوم ته ووایي چې ماما دې راغی، ماما ته سلام واچوی، ته د ماما ته یو کنځل وکړه، بیا چې هغه کنځه وکړي وایي ته ګوره د ما ماشوم څومره ښه پوهېږي. یعنې دا په راتلونکي کې استا کله چې د دې ماشوم ځکه دا غټېږي، دا چې څومره غټېږي د ده غوښتنې تغییر کوي، د ده مثلا د لباس غوښتنه تغییر کوي، د بیک غوښتنه تغییر کوي. کېدای شي خبره دا په کوچنیوالي کې د پلار په غېږ کې ګرځي، دا چې 7 کلن 8 کلن شي باسکیل غواړي. نو که چېرته د ده د خوښې خلاف
عمل په کور کې ترسره شي دا د ده د عصبانیت سبب کیږي او دا فقار کیږي نو هغه حالت کې که چیرته د کور میلمه هم د سره وغږیږي دا به فقاري که چیرته د کور مشر هم سره غږیږي دا به فقاري او که چیرته خو د کور کشر هم غږیږي دا ورسره جنګي او قاري یا به کنځلي یا به وهلي یا به یو شی پکې نو د دوی اصلي عامل درنو کورنیو ته وایي چې د دوی اصلي عامل ماشوم ته په کور کې د ضرورت نه زیات ناز او مینه ورکول دا د دې سبب کیږي چې دغه ماشوم په راتلونکي کې کیدای شي یو نافرمانه ماشوم جوړ شي تېنه کیدای شي د ده په ذهن کې یا په سترګو کې هغه احترام د مور و پلارو د مشرانو د بین نه لاړ شي ځکه دته داسې یو زمینه برابریږي چې دا په کوچنیوالي کې وایي خور په څپېړه ووهه ورور ته کنځل وکړه ماما نه پیژني خاله نه پیژني عمه نه پیژني او دا چې کله کورنیو ته راځي که چېرته داسې ورته وایي چې بچی ماما دې راغی هغه بوټان یې ورته جوړ کړه که چیرته چې ماما دې راغی لاس ورکړه ورته لاس یې پچ وکړه خور ته چای واچه ورته ورور ته سلام ورکړه دغه ماشوم د دغه مشکلاتو نه خلاص شي ځکه دا په یو روابطو کې یو اړیکو کې دا غټیږي او هغه ماشومان چې کله دوی ته ډیر ناز اوسیږي دوی ته خبر هغه د اصلاحي باندې د دوی خبرو ته بدو خبرو ته د تشویق زمینه اوسیږي دغه ماشومان یو عادت ځان ته اخلي او دا عادت د دوی فطري عادت کېږي دوی چې څنګه غټیږي دوی په همدې عادت سره غټیږي دوی بیا دوی احترام قدر اوس په ټولنه کې وګوره یو سپین ږیري سړي ته نوم اخیستل کېږي ډېر وړوکی ماشوم به یو سپین ږیري ته نوم اخلي او که چېرته نوم یې وانخلي مخکې دی چې کاکا ماما یې کې اول ورته نوم اخلي کاکا فلاني هغه نوم ورسره اخیستل کېږي دغه زمینې یا دغه ښوونه د کورنۍ نه ماشوم ته ورکول کېږي که چېرته د ماشوم په ذهنیت کې د همغه وړکیتوب نه مینه محبت دوستي خپلولي پیژندګلي دا ورته ورکړل شي نو دا ماشوم هېڅکله نه عصباني کېږي موږ ډېرې غریبې کورنۍ لرو خو ډېر ښه ماشومان لري ما رسانه کې ګوره هېڅکله د غریب سړي ماشوم وګورم چې دا هېڅکله یعنې په دې شیانو باندې عادت نه ده ګوره چې هر ځای کې ګورې د پیسهداره سړي زوی به سګرټ وهي د پیسهداره سړي زوی به په ټولنه کې بېنظمي راولي د پیسهداره سړي زوی په ټولنه کې یو مشکل جوړوي یعنې په اقتصاد پورې مربوط نه ده که سړی چې دا اقتصاد مې ضعیفه ده او کورنۍ کې بېنظمي ده نه د کورنۍ بېنظمي خپله د والدینو د هغې روزنې نه ده چې دا د خپل ماشوم ته ورکړي سالمه والدین سالمه کورنۍ ناسالمه والدین ناسالمه کورنۍ به منځته راوړي نو استاد پای کې مو د ماشومانو د ښې روزنې لپاره کورنیو ته سپارښتنه څه ده درنو کورنیو ته یعنې که چېرته غواړي یو سالم ماشوم او په راتلونکي کې دا ماشوم کېدای شي چې خپله یوه کورنۍ جوړه کړي دې کورنۍ باید د خپل په منځ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه اوسیږي محبت اوسیږي په کورنۍ کې احترام اوسیږي او د کورنۍ د غړو حق حقوق په نظر کې ونیسیږي تر څو چې دغه ماشوم د کورنۍ د نورو غړو په حق حقوقو باندې پوه لوی شي د دې ماشوم د روزنې دپاره د دې ماشوم د لوبو دپاره د دې ماشوم د تعلیم دپاره او بالاخره د دې ماشوم د راتلونکي تحصیل دپاره یو ښه پروګرام ورته ولري او دا ماشوم تشویق په همغه لارو باندې شي ګورې موږ او تاسې که د یو ماشوم نه دلته پوښتنه وکړو د کورنۍ نه چې دا زوی د څه کاری کېږي وایي پرېږده چې غټ شو بیا به غږېږو خو د افغانستان نه بیرون کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ننوځي هلته یې مور او پلار تصمیم نیسي چې د ما زوی به پیلوټ کېږي د ما زوی به انجینر کېږي د ما لور به ډاکټره کېږي د ما لور به وکیله کېږي دوی ته تر څو چې دوی هغه فاکولټي پورې رسیږي دوی ته د همدغو بخشو زمینه سازي ده خیر موږ په دې کې کورنۍ نه ملامتو ځکه بعضې اقتصادي مشکلات دي بعضې ټولنیز مشکلات دي بعضې نور هغه کورني مشکلات دي چې دوی له دغه شی کېدای شي دوی ته زمینه ونه اوسېږي چې دوی داسې یو کار د خپل د ماشوم دپاره وکړي حد اقلا دا د خپل د کورنۍ مینه او محبت او صمیمیت خو ساتلی شي دا په ماشوم باندې ډېره مثبت اغېزه لري او د دوی ماشوم د ذهني رشد په سطحه کې د سره ډېر کومک کوي او دا به یو سالمه ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي استاد ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی زموږ بلنه مو منله مننه ژوندي اوسئ لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل چې استاد ډېرې ښې خبرې وکړې ډېرې ښو ټکو ته اشاره هم وکړه په دې هیله چې کومې کورنۍ زموږ خپرونه لیدلې اوسي کومې خبرې چې دوی کړي هغه عملي کړي هم اوسي او که دې نه بعد یې هم که وغواړي په ژوند کې باید عملي کړي نو اوس همزوی زموږ همکارانو یو ښکلی پاکیج چمتو کړی دی هغه په ګډه سره ګورو بېرته هغې زموږ خپرونې سره اوسئ شهر بلگارد پایتخت صبرستان یکی از قدیمی ترین شهرهای اروپا است. در این شهر مردم از فرهنگ‌های مختلف در کنار هم زندگی می کند. رود ساوا
در بلگارد و رود دانوب می‌پیوندد. این شهر از دوران باستان محل تلاقی مسیرهای تجاری مختلف بوده، اما امروزه بلگارد به خاطر جاذبه‌های گردشگری جادویی‌اش مشهور است. بازدید از دشت بلگارد که در پارک کرمکجان واقع شده است، مانند سفر به گذشته است. اولین دیوار این قلعه در قرن سوم پیش از میلاد مسیحی در محل تلاقی رود دانوب و ساوا توسط سلط‌ها ساخته شد. بعدها رومی‌ها قلعه را تسخیر کردند که این قلعه در کل 44 بار ویران شده است و شاهد 122 جنگ بوده است. در این دیوارها دشت‌های آن در جنگ جهانی اول و دوم ویران شده است. جنگ جهانی اول و دوم برای دفاع از شهر استفاده می‌شد. میلان دوربینک راهنمایی گردشگری میگوید پارک کرمکجان در قلب شهر واقع شده است. با قدم زدن در اینجا میتوان به گذشته سفر کنید. در این دشت هم دیوارهای مربوط به رومیان وجود دارد و هم دیوارهای از صبرستان در قرون وسطی و هم دیوارهای مربوط به پادشاهی اتریشی مجارستان که در قرن 19 الی 20 میلادی بعدها رومی‌ها قلعه را تسخیر کردند که این قلعه در کل 44 بار ویران شد. روی بلگارد در خیابان آسکادارلیا. خیابان آسکادارلیا یکی از زیباترین خیابان‌های بلگارد است که این خیابان به طول 400 متر است که رستوران‌های قدیمی و نوازندگان که بی‌وقفه ساز می‌زنند. این خیابان است که نماد و روح بلگارد است، یعنی شهری که می‌توان به فضای سحرانگیزش منبع الهام مردمان باشد. نویسنده معروف صبرستان می‌گوید داستان اسکادارلیا را برای ما بازگو می‌کند. او می‌گوید این ناحیه در قرن 19 محله کلیه‌ها بود و به تدریج به محله برای هنرمندان بلگارد با روحیه بوهمی تبدیل شد که نمونهش جورا یاکشیت نقاش و نویسنده معروف صبرستان است که در خانه‌ای در خیابان زندگی می‌کرد. جوریا شب‌ها در این رستوران با نویسندگان و موسیقیدان‌ها و بازیگران مشهور ملاقات می‌کرده است. این رستوران در نزدیکی بلگارد است. بلگارد شهری که خواب ندارد. بلگارد هیچگاه نمیخوابد. تنوع کلوب‌های شبانه این شهر منحصر به فرد است. در منطقه موسم به ساوا مالا که این بخش اصلی شهر برای خوشگذرونی‌های شبانه است که این منطقه قدیمی است، اما اکنون شهرت آن به خاطر کلوب‌هایی است که حال هوای بلگارد را میتوان در آن حس کرد. زندگی شب در بلگارد حال و هوای ویژه خود را دارد و علتش مردم بلگارد و صبرستان است که چون برای جشن و مهمانی زندگی می کند و مهمانی در این شهر پایان ندارد.